یو ډیره عبرتناکه او رښتینې واقعه چې یو غریبه ښځه څنګه یو لوهار زنا ته مجبوره کړه، خو بیا دغه ښځې څه وکړل. دوستانو روایت وایي چې دا واقعه په مصر کې شوې ده. د دې عبرتناکې واقعې او دغه ښځې د خبرو نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. دوستانو هسې خو به تاسو د مجبوره او بېوسه ښځو ډېرې قصې او واقعات اورېدلي وي، خو د نن ورځې دا واقعه ډېره زیاته عجیبه ده چې یو ځوان چې لوهارو او د اوسپنې کار به یې کولو، یعنې اوسپنه به یې ګرموله او د هغې نه به یې د روزمره ژوند سامانونه جوړول. یوه ورځ یو کس د دې لوهار خواته راغی چې ویې لیدل لوهار په سور اور کې لاس وردننه کړی، ګرمه اوسپنه یې راغیستې ده او په هغې باندې کار کوي او سامانونه ترې جوړوي. د بل سړي چې کله دا ولیدل چې دا ځوان خو د کرامت نه خالي نه دی، ځکه چې په سور اور کې کار کوي او اور ورته هېڅ تکلیف هم نه رسوي، ده ته یې وویل چې ما په دې حقیقت باندې پوه کړه چې دا څنګه چل دی، تا ته اور هېڅ هم نه وایي، نو ته د الله تعالی لوی ولی او که څنګه. سړي ورته وویل چې داسې هېڅ خبره نشته، خو دا یو خاص راز دی او ویل یې نه غواړم. خیر دغه بل سړي چې ډېر مجبور کو، نو اخر یې ورته وویل چې ما ته یو ښځې دعا کړې ده او هغه دعا الله پاک قبوله کړې ده. هغه ویل زه دلته په دکان کې کار کوم، ما ته هر قسم خلک راځي او سوالګر پکې هم راځي چې زموږ نه سوال کوي او د الله په نوم رانه مدد غواړي. همدغسې یو ښځه راغله او زما نه یې سوال وکړو چې ما ته د الله په نوم څه راکړه. هغه ښځه ډېره ښایسته وه، زما زړه صبر ونه شو او زما ورته نیت خراب شو. ورته مې وویل چې ته ما سره غلط کار وکړه، پیسې به هم درکړم. هغې ښځې زما دا خبره ونه منله او په خپله مخه لاړه. خو دغه ښځه چې ډېره مجبوره وه او مجبورۍ به مخه کړې وه، ډېره وګرځېده، خو چا ورته دومره څه ورنه کړل چې د هغې ضروریات پرې پوره شوي وو. نو د ضرورت په تکل کې بیرته زما خواته راغله. ما نه بیا د الله پاک په نوم باندې سوال وکړو. ما ورته وویل چې ما تا ته مخکې کومه خبره کړې، زما همغه شرط او خبره ومنه. هغه ډېره مجبوره شوه او غاړه یې کېښوده، ځکه چې هغې سره د دې نه بغیر بله لاره نه وه. ما ځان سره کور ته بوتله، د کور دروازې مې بندې کړې او دننه کېناستو. خو ښځې راته وویل چې زه ستا نه یو تپوس کوم، تا د کور او د کوټې دروازې ولې بندې کړې؟ ما ورته وویل په دې کلي کې زما ډېر عزت دی او که چا ولیدم نو به شرمېږم. هغې راته وویل چې ته د خلکو نه یریږې چې ومې نه ویني، نو د الله پاک نه ولې نه یریږې چې هغه هر وخت مونږ ویني او اوس هم مونږ په دې حالت کې لیدلی شي. دې خبرې سره زه ډېر حیران شوم او په ځای ودرېدم او دغه ښځه هم په ژړا شوه. نو زه د الله پاک نه ویرېدم او ښځې ته مې وویل چې ستا هر څه ضرورت وي زه یې پوره کوم، هر څه واخله او د دې ځای نه لاړه شه. په دې خبرې سره ښځه راپاڅېده، ډېرې زیاتې دعاګانې یې راته وکړې، خصوصا ویل یې چې الله پاک دې تا د دنیا او د آخرت د اور نه په امان کې وساتي، او په تلو تلو کې راته بیا همدا دعا کوله. نو زه ډېر پرسکون شوم. اوس چې دا هر څه یم، دا د هغې دعا برکت دی چې هغه دعا الله پاک قبوله کړې ده. قدرمنو ملګرو، رښتیا هم چې دعاګانو سره د انسان مخه خلاصیږي او الله پاک ورباندې خصوصي رحم کوي. نو خپل خیراتونه او صدقې داسې غریبانانو سره شریک کړئ او بې لالچه ورسره مرسته وکړئ، ځکه چې دغه صدقې او خیراتونه تاسو د ډېرو مصیبتونو نه خلاصولی شي. قدرمنو ملګرو، دا ویډیو تر همدې ځایه وه. له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، بریالي اوسئ.